بسم الله الرحمن الرحیم. نن د اختر ورځ ده او زما طرف نه د ټولو مسافرونو ته خاص کر زما تر زمان چې کوم هغه نن په دې ګروپ کې میسینګ نن ټول ګډ مو شو او شاهد شو شاکر شو او واجد شو لالدادا شو ذاکر شو عبید شو او ماجد شو دا په دې ګروپ کې میسفل او الله تعالی تاسو خاد او آباد لري. اختر مبارک شه. الله یې خاصه الله یې ژوندي روغ ساته او ولادت دې زموږ طرف نه سلامونه. څومره مسافر څومره ملګري خپل کسان چې موږ ګوري دا ویډیو زما ګوري نو ټول زما طرف نه اختر مبارکي او بلکې د ټول طرف نه اختر مبارکي. ډېر مننه. السلام علیکم. په باندې 15 بجې دی او سره له خبرونو په 9 بجې باندې اختر مونږ د شپږنیو لغزان ګراوند ته رسولي نو او دا اولنی ورځ د اختر دین ودرېګا تر پیسې درکړې دي. هلو ورا بس کنور یې رقم بس واپس راغی بس ته ویډیو وشوه. دا کورونو ګس سٹارټ شو. سیب خان دی منیب خان دی. زما طرف مسافر ته او ټول مسلمانانو ته زما د زړه د کومې نه مبارکي ورکوم. ټول مسافرو ته او کلیوالو ته ټول پاکستان عوامو ته د اختر ورځ مبارک. ډېره مننه. زما هغه ګروپ لاړو جانګیرا څنګه بیا خبرې واورې صحیح ده. دا خرکی ګروپ چې دی اوس مې لریږي زه وختي مې لا شي خو زه سره بیا مې نه دا موبایل په کې دا خو ولې که څنګه بس دې کسره جو تاسو روانه شئ د چاړه بابا ته جو موږ تاسو ډیره مننه کوو چې تاسو دلته راغلئ او موږ جو راځو جیزو سپیشل خو زه هغوی ته چې کوم دی د زړه د کومې نه د اختر مبارکي ورکوم. په دې کې چې کوم دی زموږ جمال حسین دی، ساجد لال دادا دی، ماجد دی، عبید دی، ذاکر دی او دغه شان واجد او شاهد او شاکر او یاسر علي عمرو د ګریټ. دا ټول کسان چې کوم دی موږ ډېر زیات مس کوو. جاز د بلاګ په ترو باندې چې کوم دی زموږ د اختر مبارکي قبول کړي. ټول زما طرف نه اختر مبارکي. موږ تاسو ډېر زیات مس کوو او ان شاء الله تعالی الله پاک ټول په خیر سره په کور کې. بسم الله الرحمن الرحیم. ہمارا طرف نه ټول مسافر مرګرو ته او یارانو دوستانو ته ټول خلکو ته د اختر مبارکي.